قلمونه جوړ کړي دا اوه سمندرونه که سره یو ځای کړي او رنګ ځینې جوړ کړي نو بیا به هم تاسو د الله تعالی خبرې ونه لیکلی سي الله تعالی فرمای په سورت الحشر کې سورت نمبر 59 په آیات نمبر 24 کې که چیرې دا قرآن پر غره باندې نازل کړی سوی وای نو غر به ټوټه سوی وای او ټوټې به پر مځکه توی سوی وای د دې معنا دا ده که غره یو لږ نو کې احساس هم درلودی او الله تعالی دغه قرآن پر هغه غره باندې نازل کړی وای نو غر به د دې قرآن د سنگینۍ څخه ټوټه سوی وای میده سوی به او موږ مسلمانان یې هیڅ په کیسه کې نه یو په دغه خاطر زه تاسو ته وایم زما وروڼو چې قرآن تلاوت کوي ځان په پوه کوي او په هغه باندې عمل وکړي زه د خپلې وینا په آخر کې یو حدیث درته وړاندې کوم چې د حضرت عثمان حدیث دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په صحیح البخاری کې کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545 کې چې په هغه کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای چې محمد صلی الله علیه وسلم و فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعالم تر ټولو غوره هغه خلک دي چې په قرآن پوهیږي او په هغه بیا خلک پوهوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ډاکټر صاحب اوله پوښتنه ده اوبالې کړې ده پوښتنه ده الله څه شي دی فزیکي بڼه لري هغه په دنیا کې دننه دی که د باندې دی هغه پر څه شي سپریږي لکه پر آس یا بل شي د هغه نظر په ټول نړۍ باندې دی که څنګه ستاسو د جواب په هیله دې ورور پوښتنه وکړله او الحمدلله تاسو ډیر زیات صبر وکړئ الحمدلله زه ستاسو صفت کوم الحمدلله تاسو دا دی وګورئ ډیر تیز لمر دی 12 بجې سوي دي او پر 12 بجې نو لمر بیخي تیز سوی موږ دا فکر کوئ چې ډیر کم خلک به راسي ځکه چې سایوان مو ډیر لږ درولی وو مګر ماشاءالله لږ ته لږ 10 چنده اضافه خلک راغلي دي مګر الحمدلله په دونه تیز لمر کې خلک دا دي ناست دي الحمدلله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى به تاسو ته ثوابونه درکړي ان شاء الله زموږ هندو ورور پوښتنه کړې ده چې الله سبحانه وتعالى څه شي دی هغه فزیکي شی دی یعنی یو ټوټه ده که څنګه آیا هغه په ټوله دنیا کې دننه دی که د دنیا څخه د باندې دی هغه دا دنیا څنګه چلوي تر کومه ځایه چې د فزیکي جوړښت خبره ده نو الله سبحانه وتعالى یو فزیکي شی نه دی لکه موږ او تاسو چې یو الله تعالی خپل معرفت په سورت اخلاص کې کوي په سورت نمبر 112 کې د یو څخه تر 4 آیات پورې الله تعالی فرمایي قل هو الله احد وایا چې الله یو دی الله الصمد هغه الله چې بې نیازه دی تر ټولو لوړ دی لم یلد ولم یولد د هغه څه نه څوک پیدا سوی دی او نه دی د چا څه پیدا سوی دی ولم یکن له کفوا احد او د هغه پر کم هیڅ څوک هم نسته دا په قرآن مجید کې د الله سبحانه وتعالى د څلورو جملو تعریف دی هر شخص چې دا وای چې دا خدای دی که هغه د دې څلورو جملو په معرفت کې داخليږي نو موږ مسلمانان هیڅ نیوکه نه لرو هغه خدای دی هغه پوښتنه کړې ده چې الله تعالی په ټوله دنیا کې شته الله تعالی فرمای هغه هر ځای دی موجود دی او بې نیازه دی او هیڅ وخت نه پناه کېدونکی دی او ټوله اسمانونه او مځکې د هغه دي هغه نه ستړی کېږي او نه هغه ته خوب ورځي او نه هغه خوب ته اړتیا لري او په یو بل ځای کې فرمایي چې د هغه عرش پر مځکه او اسمانونو باندې خپور دی یعنی پر ټولو اسمانونو باندې عرش دی الله تعالی دا هم فرمایلی دی چې تاسو چې په هر ځای کې شاوخوا وګورئ د الله په قدرتونو به پوه سئ د دې څخه موږ ته دا رامعلومیږي چې د الله سبحانه وتعالی علم په ټوله نړۍ کې دی پر ټوله کائناتو باندې دی او هغه الحمدلله ثم الحمدلله هغه دومره طاقت لري الله تعالی وایي هغه پر ټوله نړۍ باندې غالب دی ان الله على كل شيء قدير هغه داسې قدرتمند دی چې پر ټوله نړۍ واک لري او دا چې پوښتنه کړې وه چې هغه فزیکل دی هغه فزیکل نه دی لکه موږ او تاسو داسې شی نه دی هغه یو علیحده شی دی او الله تعالی فرمایي په سورت شورا کې سورت نمبر 42 آیات نمبر 11 کې لیس کمثل شیء د الله تعالی پر رقم هیڅ شی هم نشته نو موږ الله جل جلاله په دې دنیا کې د هیڅ شي سره هم نسو یو شی کولای هغه یو جلا ډول لري دوامه پوښتنه یو غیر مسلمان کړی دی چې نوم یې دی ګورمیت سنگ دا یو فزیکي پوښتنه ده
چې په اسلام او په قرآن کې د اسمان د علم په باره کې یو ذکر ستا که نه؟ او آیا په قرآن کې د بیگ بنګ په باره کې یو شی ستا؟ او ملایان او علما چې د معراج خبرې کوي دا څه شي دی؟ د دې پوښتنه ده چې په قرآن شریف کې او په اسلام کې اسټرونومي کاسمولوژي معنا ده د فلکیاتو علم او د اسمانو په باره کې ذکر دی. او آیا قرآن شریف چې دا ساينس اوس دونه ترقي کړې ده بیگ بنګ مني او کیا؟ او د ملایان چې د معراج ذکر کوي دا چش دي؟ په قرآن شریف کې ډېر آیاتونه د فلکیات په باره کې خبرې کوي. موږ سربسته یو مقاله لیکای سو یوازې پر فلکیاتو او د فلکیاتو د علم په باره کې. تاسو زما یو ویډیو کتلی سي، قرآن او جدید ساينس، په هغه کې په تفصیل سره دا بیان سته. خو د دې دا پوښتنه وه چې موږ بیگ بنګ منو او کیا؟ او بیگ بنګ و دې ته وایي چې دا ټوله کائنات یو وه، د هغه څخه وروسته یو غټه چاودنه وسوه بیگ بنګ، او د هغه څخه وروسته په وجود راغلله کهکشانونه، ستوري، سپوږمۍ، لمر، مځکه، اسمانونه، و دغه ته وایي بیگ بنګ. او دا معلومات د ساینسدانانو وکړي د 1980 په شاوخوا کې، داسې یو 30-40 کاله تر مخه د بیگ بنګ په باره کې معلومات وکړه. خو الله سبحانه وتعالی 1400 کاله تر مخه د بیگ بنګ ذکر کوي په سورت انبیاء کې، سورت نمبر 21 آیات نمبر 10 کې. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كأن ترتكن ففتقناهما. آیا کافران خلق په دې نه پوهیږي چې دا فلک، دا اسمان او د مځکه سره یو او موږ هغه سره ټوټې کړه؟ دا چې دغه بیگ بنګ ساینسدانانو څېړنه کړې ده چې دا کائنات څنګه په وجود راغلي دي، دا اوس په دا 30-40 کاله کې دوی ته دا علم حاصل سو. الحمدلله ثم الحمدلله. الله تعالی سبحانه وتعالی د دې ذکر 1400 کاله تر مخه په قرآن عظیم شان کې کوي. داسې نو ډېر آیاتونه سته د اسټرونومي په باره کې. موږ پخوا په دې نه پوهېدلو چې دنیا ګردۍ ده. اول موږ داسې فکر کوو چې دنیا سره هواره ده. دا اوس موږ ته معلومه سوې ده 300-400 کاله تر مخه چې دنیا ګردۍ ده. الله تعالی پخوا لا فرمایلي دي په سورت نازعات کې، سورت نمبر 9 په آیات نمبر 10 کې، والارض بعد ذلك ضحاها. او د هغه څخه وروسته موږ دا دنیا د هګۍ په شکل جوړ کړه. د ضحاها یوه معنا دا ده، معنا هواره، دا دنیا هم سره هواره ده. او دوهمه معنا ده د هګۍ په شکل. ضحاها د عربي توري دویه څخه مراد دی. او موږ په دې پوهیږو چې نړۍ ګردۍ ده، هغه یو څه خېټه لري، یعنی د لوړې او لاندې خوا څخه یو څه سره ننوتلې ده. په انګریزي کې ورته وایي جیو سرکل. او که تاسو وګورئ هګۍ او دغه د دویا لفظ چې دی هغه عامه هګۍ نه ده، مخصوصه د شترمرغ ده. شترمرغ یو غټ مرغه دی، د هغه هګۍ که چیرې تاسو د شترمرغ هګۍ ووینئ بیخي لکه دنیا داسې ده، مګر د لوړې او کښتې خوا څخه یو څه شکل شوی. نو الله سبحانه وتعالی د دې نړۍ شکل 1400 کاله تر مخه راشوي، او موږ دا اوس یو 300-400 کاله تر مخ په خبر سو. پخوا موږ دا فکر کوي چې دا سپوږمۍ خپله رڼا لري، مګر دا اوس یو څو کاله تر مخه، 100 کاله 200-300 کاله تر مخه خلک په دې خبر سوه چې د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده. الله تعالی فرمایي په سورت فرقان کې، سورت نمبر 25 په آیات نمبر 1 کې چې د لمر چې دا رڼا کوي دا خپله ده، او د سپوږمۍ چې کومه رڼا ده هغه خپله نه ده، اخیستې ده، د بل چا څخه اخیستې ده. نو اوس موږ په دې پوهیږو چې د سپوږمۍ رڼا چې ده هغه چې کله د لمر رڼا پر سپوږمۍ ولګېږي د هغه څخه جوړېږي. سپوږمۍ خپله رڼا نه لري. نو په دې ډول سره بیخي زیات آیاتونه ستا په قرآن مجید کې چې د فلکیاتو، اسمان او د اسټرونومي په باره کې ذکر کوي. تاسو زما ویډیو کتلی سي، قرآن او ماډرن ساينس. د دې بله پوښتنه وه چې دا معراج څه شي دی؟ د معراج ذکر دی په سورت اسراء کې، سورت نمبر 19 په آیات 1-2 کې. پاک دی هغه ذات چې محمد صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام څخه و مسجد اقصی ته بوتلی. او دا د معراج بیان دی چې څنګه هغه و اسمان ته بوتلل سو. دا یو معجزه ده. ساينس تر اوسه دونه پرمختګ نه دی کړی چې هر څه دی وشي. دا یو معجزه ده چې په قرآن کې ذکر دی په سورت اسراء، سورت نمبر 19 آیات نمبر 1-2 کې. یو معجزه ده چې الحمدلله محمد صلی الله علیه وسلم معراج ته ولاړی. ساينس د هر شي په باره کې علم نه لري. ساينس دا علم هم نه لري چې جنت دی که دوزخ دی. ساينس دا علم هم نه لري چې پیریان دي که ملائکې دي. لیکن ساينس دا هم نشي ویلی چې پیریان نسته، ملائکې نسته،
جنت نسته او دوزخ نسته. زه دا وایم هر څه چې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي 80 سلنه چې په ساينس کې څېړنه شوې ده نو 100% کې هغه صحیح ختلي دي. 80% چې په قرآن شریف کې د ساينس ذکر شته په هغه باره کې ساينسدانان وایي چې 100% کې صحیح دي. 0% نامعلومه دي. موږ نه په خبر صحیح کېدای هم سي او غلط کېدای هم سي. ساينس داسې پرمختګ او داسې مخته نه دي تللی چې د نور شان په باره کې دې مو وایي. زه دا وایم چې 80% 100% کې صحیح دي او په 0% موږ نه خبر. نو زما علم دا راته وایي چې دا 0% به ان شاء الله سمي. نو بیا خو معراج هم په دغه 0% کې راځي ان شاء الله. 50 کال وروسته 100 کال وروسته 200 کال وروسته به ساينس دونه پرمختګ وکړي چې دا به مو وایي چې معراج سوی دی او دا به هم وایي چې پیریان سته، ملائکه سته، جنت سته، دوزخ سته. درېمه پوښتنه ده موږ په قرآن او حدیث خبر یو چې مخکینی کتابونه د قرآن په نازلېدو سره منسوخ کړل شول خو هغه غیر مسلمانان چې قرآن او حدیث نه مني څنګه دوی موږ وپوهوو چې تیر کتاب منسوخ کړل شوی دی؟ دوی ته موږ څنګه قناعت ورکولی سو؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده چې موږ په دې پوهېږو چې په قرآن مجید کې الله تعالی ذکر کړی دی چې د دې کتاب څخه بغیر نور کتابونه هم نازل شوي دي. موږ پر قرآن او حدیث یقین لرو ولې غیر مسلمانانو ته څنګه دا یقین ورکو چې زموږ کتاب صحیح دی د هغو دا غلط دی؟ په هره دوره کې په هره زمانه کې د یو شي د ثابتولو دپاره یو وخت وي. د مثال په ډول پخواني وختونه وه د معجزو او الحمدلله قرآن دا ثابته کړې ده چې دا د الله کتاب دی ولې چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو بهترینه معجزه د قرآن شریف د هغه څه وروسته بل دور راغلی د شعر او شاعري. هغه څه ورته وایي د فرهنګیانو یو دوره وه خورا شاعري وې چې کله قرآن نازل سو په هغه وخت کې عرب تر ټولو مخته وه په عربي ژبه کې د ژبو دور و د شعر او شاعري. الحمدلله ثم الحمدلله مسلمان او غیر مسلمان دواړه چې په عربي ژبه پوهیږي هغه دا خبره مني چې قرآن مجید په نړۍ کې په عربي ژبه تر ټولو بهترینه کتاب دی. مګر اوس بیا د شعر او شاعري وخت نه دی. که زه اوس په شعر او شاعري کې تاسو ته ووایم چې دا دنیا ګردی ده نو تاسو یې منئ؟ تاسو یې نه منئ ولې چې اوس د شعر او شاعري وخت نه دی. اوس وخت دی د ساينس او ټکنالوژي. که چیرې موږ د قرآن مجید ساينس او ټکنالوژي پرتله کوو د نورو مذاهبو د کتابونو سره نو موږ به په دې پوه سو چې کم کتاب حق دی او کم باطل دی. الله تعالی فرمایي په سورۃ رعد کې سورۃ نمبر 13 په آیات نمبر 28 کې چې په هر دوره کې الله تعالی یو کتاب نازل کړی دی. په هر دوره کې یو کتاب نازل کړی دی. په نامه خو موږ 4 کتابه پیژنو: تورات، زبور، انجیل، قرآن. خو پر دې سربېره ډېر نور کتابونه نازل کړي دي. خو الله تعالی دا هم فرمایي په سورۃ بقره کې سورۃ نمبر 2 په آیات نمبر 9 کې فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لعنت پر هغو خلکو هغه خلک چې کتاب په خپل لاس لیکي او بیا وایي چې دا د الله کتاب دی. لعنت پر هغو خلکو چې لیکي، لعنت پر هغو خلکو چې خرڅوي او پر هغو ټولو دې لعنت وي. یعنی الله تعالی فرمایي چې هغه خلک چې په خپل لاس کتاب ولیکي او بیا وایي چې دا د الله کلام دی. الله تعالی دا هم فرمایي په سورۃ بقره کې سورۃ نمبر 2 په آیات نمبر 114 کې قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. تاسو خپل ثبوت وړاندې کړئ که چیرې تاسو رښتینی یاست. که یو څوک تاسو ته وایي چې دا د الله کتاب دی نو تاسو هغه ته ووایاست قل هاتوا برهانکم. تاسو خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو رښتینی یاست. که چیرې تاسو پرتله کړئ قرآن مجید د ساينس سره، اوس د ساينس وخت دی نو الحمدلله ثم الحمدلله په قرآن مجید کې یو آیات هم داس پیدا نه کوي چې د پیدا شوي ساينس سره دی ټکر ولري. زه په ساينس سره تاسو ته قرآن مجید نه ثابتوم. قرآن مجید د ساينس څخه بیخي ډیر مخته دی. په قرآن مجید کې 6000 آیاتونه دي لیکي دي، جملې دي او په هغو کې تر 1000 هم زیات د ساينس په باره کې دي او ذکر یې شوی دی. که موږ قرآن مجید د خپل زاویې څخه وګورو نو الحمدلله یو آیات هم د ساينس سره ټکر نه لري. لیکن که تاسو په انجیل کې وګورئ موږ په دې پوهیږو چې انجیل د الله کلام وو، خو په دې انجیل کې اوس لاسوهنې شوي دي. د الله خبرې هم پکښې موجودې دي چې عیسی علیه السلام څه ویلي دي هغه هم پکښې موجودې دي.
مورخینو چې څه لیکل هغه هم پکښې موجود دي. په انجیل کې دننه غلطیانې هم سته، ډېرې ناکې خبرې هم پکښې راغلي دي. موږ وایو چې دا د الله کلام نسي کېدای. ولې که چیرې تاسو انجیل ووایاست نو په انجیل کې دا لیکلي دي په ګاسپل اف میتیو کې فصل نمبر 4 جمله نمبر 8 او په ګاسپل اف لوک کې فصل نمبر 4 وایي دنیا مشته ده او موږ په دې پوهیږو چې دنیا مشته نه ده. په انجیل کې دا هم لیکلي دي چې د سپوږمۍ رڼا خپله ده، خو موږ په دا پوهیږو چې دا بیخي غلطه ده. د جنیسس په لومړي فصل کې جمله نمبر 14 تر 18 پورې په دې کې دا هم لیکلي دي چې الله تعالی ستوري جوړ کړه په ټول اسمان کې ترڅو هغه مځکې ته رڼا ورکړي. موږ په دې پوهیږو چې اوس په اسمان کې په کروڑونو کهکشانونه دي، په هر کهکشان کې په میلیونونو ستوري دي. موږ یوازې زموږ پر کهکشان سربیره د 2 کهکشانونو نور ستوري لیدلی سو، یعنی تر 3 د زیاتو کهکشانونو رڼا دلته را رسېدای نسي. نو دا ویل چې الله تعالی په ټوله اسمان کې ستوري جوړ کړه ترڅو هغه ټولې مځکې ته رڼا ورکړي، دا بالکل نه ده ثابته سوې، د ساينس خلاف خبره ده. په انجیل کې لیکلي دي، په انجیل کې جانیسس کې فصل نمبر 3 چې مار ریګ خوري، خو موږ په خبرو چې مار ریګ نه خوري. داسې نو ډېر شان په انجیل شریف کې لیکل شوي دي. تاسو زما ویډیو کې سټ لیدلی سئ چې ما مناظره کړې وه د یو امریکایي سره، ډاکټر ویلیام کمبل، قرآن او انجیل د ساينس په رڼا کې، او په هغه کې دننه لږ تر لږه 38 اوس خو وخت ډېر کم و 38 ساينسي غلطیانې ما په انجیل کې راویستې، او ډاکټر ویلیام کمبل یوه پوښتنه هم را جواب نه کړی سوی. په دغه ډول که تاسو وید را واخلئ نو په وید کې هم غلطۍ شته، که تاسو ویجر و وید را واخلئ د هندوانو کتاب نو په هغه کې ویل سوي چې دنیا مشته ده. په ویجر و وید کې دا لیکلي دي چې لمر زموږ پر مځکه شاوخوا راګرځي. دا پخوانیو خلکو فکر کاوه چې لمر پر دنیا سره راګرځي. نو په دې ډول سره که چیرې که موږ ساينس مطالعه کو په ټولو کتابونو کې، نو یوازې یو کتاب چې غلطۍ نه لري او تر ساينس ډېر لوړ دی، قرآن مجید تر ساينس ډېر پورته دی. نو د دې څه موږ دا ثابتولی سو چې الحمدلله قرآن شریف یو صحیح کتاب دی او د نورو مذاهبو په کتابونو کې لاس وال سوی دی. آخري پوښتنه ده چې د اسلام نظر څه دی د ډاوینز تیوري په باره کې؟ آیا مسلمانان دا خبره مني که نه؟ پوښتنه ده چې د قرآن او د اسلام څه وینا ده د ډاوینز د تیوري په باره کې. او په ډاوینز تیوري خو موږ پوهیږو چې په ډاوینز تیوري کې دا لیکلي دي چې موږ انسانان د بیزوګیانو نسل یو، او په قرآن شریف کې خو داسې نه دي راغلي. په قرآن شریف کې لیکلي دي چې موږ د آدم او حوا څخه پیدا سوي یو. تاسو چې هر کتاب ومولئ په هر کتاب کې لیکلي دي تیوري اف ایولیوشن، په هیڅ کتاب کې داسې نه دي لیکلي چې فاکټ اف ایولیوشن. مطلب دا یو تیوري ده، تیوري ده، حقیقت نه لري. که تاسو د ډاوینز کتاب ولولئ د هغه نوم دی اوریجنل اف سپیشیز. په هغه کې چارلز ډاونز په یو کښتۍ کې ځي، په دې کښتۍ کې یوې جزیرې ته ځي چې د هغه نوم دی هیکل راپس. دی هورې ویني چې چغکې خپله مشوکه وي په یوه غار کې. څرنګه چې د هغه غار اندازه ده، په هغه اندازه د چغکو مشوکه غټېږي او کوچنۍ کېږي. نو چې دا ولیدل هغه خپله تیوري جوړه کړل د نیچرل سلیکشن، او چارلز ډاونز خپله پوهېدی چې په هغه تیوري کې هم ډېرې غلطۍ وې. په دغه خاطر هغه خط ولیکئ تامس تامپن ته چې زما سره ډېر ثبوتونه نشته چې انسان د بیزو څخه جوړ شوی دی، لیکن په دې خاطر چې ما ته په پوهېدلو کې ستونزه نه وه، په امرالوژي کې او داسې نورو کړنو کې، په مارفالوژي کې، نو په دې خاطر زه دا وایم. او موږ ته په ښوونځي کې هم دا راشي چې او موږ به په ښوونځي کې مسخرې کولې. که تاسو چیرې د هر چا سپکاوی کول غوښتل نو موږ به ویل که ته چیرې د چارلز ډاوینز په وخت کې وای نو د ډاوینز تیوري به ثابته سوی وای. هدف دا و چې ته لکه بیزو داسې ښکارې. دا اوس چې هر څوک هم دا خبره کوي چې موږ د بیزوګیانو نسل یو، دا خبره بیخي غلطه ثابته سوې ده. دا اوس تاسې ګورئ که چیرې موږ د بیزو نسل یو، هغه تیوري ده چې حیوانان کرار بدلیږي او د بیزو څخه په بدلیدو کې انسان کیږي. اوس په ټوله دنیا کې تاسو داسې لیدلي چې یو سړی چې د بیزو او د انسان په شکل کې، تاسو چار ځای پسې ګورئ نو ورسې وګورئ په ټوله نړۍ کې. په مابینځ کې مې یو څوک لیدلی دی
د بیزو او انسان په منځ کې یو شی د دې څه داسې ښکاري چې د ډاروینز تیوري بالکل غلطه ثابته سوې ده. ډېرو ساینس پوهانو البرټ ګوګري، فرانک الیسبري، ډېرو ساینس پوهانو په هغه وخت کې ویلي وو چې د ډاروینز تیوري غلطه ده. او یو بل هم میموریکا بایولوژي او سیس کریک وایي چې زموږ دماغ تاسو ډېر غلط تعبیروي. هغه خلک چې دا وایي چې موږ د بیزو څخه جوړ شوي یو، نو په دې خاطر دا یو تیوري ده چې اوس غلطه ثابته سوې ده او دا د قرآن پر خلاف هم ده، ولې چې قرآن وایي چې موږ دا انسانان د یوې جوړې آدم او حوا څخه جوړ کړي دي. دا یوه پوښتنه له ستا چې یو غیر مسلمان کړې ده